په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې مشر آیان ریډلي وایي په کونړ کې د جګړو او ځینو نورو لاملونو لامل د کونړ له والي عبدالستار میرزکوال او د بشري ناورینونو لامل له ګڼ شمېر بېځایه شوو افرادو سره د شته ستونزو په موخه کتلي دي. ریډلي وایي که څه هم شرقي زون له بشري ناورینونو سره مخ دی چې یوازې کونړ ولایت کې 3,000 افراد د بشري ناورینونو لامل بېځایه او په رواني ناروغیو اخته شوي. هغه وایي له بېځایه شوو افرادو څخه یې یو شمېر افرادو ته بیړنۍ مرستې هم رسولې دي. The need for education for children that have been displaced. موږ کونړ ولایت چاپ ادارې ته سفر وکړ او هلته مو د داخلي بېځایه شویو کورنیو حال واخیست. د هغه ځای ډېر شمېر وګړي د روغتیایي ستونزو او کاروبار له نشتون سره مخ وو. د دې ادارې مشر دا هم وایي هڅه کوي چې په کونړ ولایت کې ټولو بېځایه شوو افرادو ته بیړنۍ مرستې ورسوي او هغه ماشومان چې له ښوونیز بهیره بې برخې شوي او په دې برخه کې د ودانیو له کمښت سره مخ دي د دوی اداره چمتو ده چې دوی ته نوې ودانۍ جوړې کړي. The most important need for these people that have been displaced is for peace. د دې داخلي بېځایه شویو وګړو تر ټولو لومړنۍ غوښتنه سوله وه او زموږ اداره هم دې ته ژمنه ده څو له دوی سره مرسته وکړي چې بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي او خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي. آیان ریډلي زیاتوي په کونړ ولایت کې د بېځایه شوو افرادو ډېره برخه ښځې او ماشومان دي. دی په کونړ ولایت کې له روان وضعیته اندېښنه ښیي خو زیاتوي چې د دوی اداره په دې هڅه کې ده چې هلته په خپل وخت ټولو بېځایه شوو افرادو ته بیړنۍ مرستې ورسوي او خلک بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي.